پیسټ از هایپرلینک. د دې لارې موږ کولی شو د یو پروګرام سره یا یو فایل سره لینک وکړو. فار ایگزامپل زه غواړم د ورډ پروګرام سره په کومه ډاټا وي هغې سره لینک وکړم. لومړی ایکسل پروګرام انیمایز کوو، ورډ پروګرام اوپن کوو. ورډ پروګرام کې معلومات ورته لیکو. معلومات مو ولیکل، لومړی سلیکټ کوو، سیو کوو. سیو نه وروسته یو پکې انتخابوو، ایډیټ ته ځو، کپي کوو. ایکسل واپس خلاصوو، پیسټ از هایپرلینک کلیک کوو. اوس په دې باندې چې کله کلیک کوو موږ ته فوراً هغه معلومات خلاصېږي. پیسټ از هایپرلینک دې دپاره استعمالېږي. پیل لارې موږ کولی شو ډاټا معلومات مې لیکلې ډان، رایټ، لیفټ یا اپ طرف ته یوسو، یا دې کې زیات کمانډونه موجود دي، مختلف کمانډونه اپلای کولی شو. فار ایگزامپل لومړی مې دلته معلومات لیکلي دي، دا غواړو لاندې طرف ته یوسو. څومره وړل غواړو سلیکټ کوو، فیل ډان لاندې ځي، کنټرول ډي سره کولی شو. یا رایټ، پیل رایټ، اپ پیل اپ، یا لیفٹ پیل لیفٹ. اکراس ورکشیټ پوسته کولی شو د یو شیټ څخه بل شیټ ته ډاټا کپي کړو. د دې فعالولو دپاره لومړی معلومات لیکو، معلوماتو ته یو ډیزاین ورکوو. د ډیزاین ورکولو څخه وروسته معلومات سلیکټ کوو، ایډیټ ته ځو، کپي کوي. کوم شیټ ته وړل غواړو هغه شیټ باندې کلیک کوو. یعنې لومړی د کیبورډ له لارې کنټرول نیسو، بیا په شیټ باندې کلیک کوو. لومړی یو ډیزاین ورکوو، ایډیټ ته ځو، کاپي. کوم شیټ ته وړل غواړو، فار ایگزامپل شیټ 3 ته وړل غواړو. کیبورډ کې کنټرول نیسو، کلیک کوو. اکراس ورکشیټ فعال. د اکراس ورکشیټ فعالېدو سره یو ډایلګ باکس راځي. لومړی د آل سره به ټول کپي کېږي، ډیزاین، پرمټ ټول کپي کېږي. کنټینټ سره به صرف معلومات کپي کېږي، ډیزاین به نه کپي کېږي، صرف معلومات کپي شوي. پرمټ سره به صرف ډیزاین کپي کېږي، معلومات به نه کپي کېږي. یعنې دلته تاسو کوم شیټ ته وړل غواړئ په هغه باندې کلیک کوئ، شیټ 2 ته وړئ، 3 ته وړئ، کوم ته وړل غواړئ. دا کراس ورکشیټ مطلب و. سیریز د لارې کولی شو مختلف کمانډ اپلای کړو، یعنې مسلسل نمبر دپاره، یا ګروت طاقت دپاره، یا ډیټ ټایم د چینج کولو لپاره. لومړی په سیریز کې دا لینر، دلته موږ ولیکل یو عدد، فار ایگزامپل یو، سلیکټ کوو، فیل سیریز. لومړی د لینر مسلسل نمبر دپاره یوز کېږي، یو نه لیکو تر څو پورې، شلو پورې لیکو. دا قلم کې لیکل غواړئ، رو کې لیکل غواړئ، قلم کې لیکل غواړو، اوکې، شلو پورې فوراً راته لیکي. ګروت یې بیا راته ضرب کوي. فار ایگزامپل دلته مې 3 ولیکل، فیل سیریز ګروت، 3 نه تر 13 پورې ضرب کوو، اوکې. طاقت وظیفه اجرا کیږي 9:20. ډیټ دپاره لومړی تاریخ لیکو، دلته فار ایگزامپل 2007، سلیکټ کوو، فیل سیریز ډیټ. لومړی د ډے سره به صرف ورځ چینج کېږي، 13 داسې نو. ویک ډیز یعنې هفتې سټرډے سنډے مه بدلوه، نور چینج کوه. سټرډے سنډے به نه چینج کېږي، نور پکې چینج کېږي. منت په میاشت به ورسره چینج کېږي. ایئر سره به کال چینج کېږي. اوکې. اټوفیل دې دپاره یوز کېږي، دلته موږ ولیکل جنوري، غواړو نور خپله راته ولیکي. دا سلیکټ کوو، فیل سیریز اټوفیل جنوري، فروری، مارچ، اپریل، نور خپله راته ولیکي. یو ولیکل دلته سنډے، سلیکټ کوو،
فعل سیریز اټو فعل نور معلومات خپل راته لیکي. ټرند سره ټول غیر فعال شي او ورځ هم ورسره چینج کیږي. ټرند ورځ به ورسره چینج کیږي او ټول به هم غیر فعال شي. جسټیفای پسته کولی شو د ډېرو کلمو معلومات یو کلم تیز. فار ایگزامپل یو کلم به غټ کو دې کې معلومات ولیکل. ایکمی انسټیټیوټ آف کمپیوټر ساينس خوست. ټول سلیکټ کو فعل جسټیفای ټول به یو کلم ته